دا یو ورور سوال کړی دی، وی بعض خلک دا وایي چې اولنی کس چې په عربۍ ژبه کې خبرې کړي دي نو هغه اسماعیل علیه السلام و. نو دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب، اول خدای دې ساتي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي سندي ثابت، په صحیح سند سره سندي ثابت چې اولنی کس چې په عربۍ کې خبرې کړي هغه اسماعیل علیه السلام. یو روایت کې داسې راځي چې اول من فتق لسانه بالعربية المبينة اسماعيل وهو ابن 14 سنة. فصیح عربي چې اول پیر چا ویلی دی نو هغه اسماعیل علیه السلام په هغه وخت کې هغه 14 کاله عمر و. د دې روایت سندونه ټول کمزوري دي، بلکې صحیح خبره خدا ده. ما تاسو ته دا قصه بیان کړم ده، او په صحیح بخاري کې هغه حدیث عبدالله بن عباس اوږد حدیث چې هغې کې هغه واقعه ده چې ابراهیم علیه السلام کله راغی او هاجره او اسماعیل یې پرېښودو د کعبې سره خوا کې، هلته څوک نه و. بیا یو قبیله هلته راغله چې هغو ته څه ویلی کېږي؟ جرهم قبیله هلته راغله. ولې راغله؟ د اوبو د سره هلته زمزم اوبه راووتې که نه، نو مارغان به ګرځېدو به را هغو ته پته ولګي چې دلته اوبه دي، هغو هم په اوبو پسې ګرځېدو. دا عربو خالص سوچا دا جرهم قبیله والا، او په دغه ټیم کې اسماعیل وړوکی دی. نو دوی هلته رالو دیره شو. حدیث کې دا دی چې حتی اذا کان بها اهل ابیات منهم، دا قوم جرهم قوم په دغه ځای کې آباد شو، د هغوی کورونه پکې جوړ شو. وشب الغلام، او هغه ماشوم څه شو؟ لوی شو. وتعلم العربیة منهم، او عربي ژبه د چا نه زده کړه؟ جرهم نه زده کړه. اسماعیل علیه السلام عربي د هغو نه زده کړې ده. دا غلطه خبره چې اسماعیل علیه السلام اولنی کس دی چې هغه عربي ویلی، بلکې د اسماعیل علیه السلام نه مخکې هم خلک شته. جرهم قبیله ده که مسلمان له پکار ده چې کله د یو خبر بیانې او بې نسبت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوي، نو په هغې کې ډېر احتیاط پکار دی، ډېر زیات احتیاط پکار دی. دا معمولي خبره نه ده چې سړی وایي پیغمبر به دا وي، څه وړه خبره خو نه ده، دا غټه خبره په اسانه تلي چې وایي پیغمبر به دا وي، پیغمبر به دا وي. نه، اول تحقیق وکړه دا کومه خبره چې زه کوم دا په رښتیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده او که نه. پاتې شو دا مسله چې اولنی څوک چې عربي ویلې وه، دا اوس د لغت تاریخ ته واپس کېده به پکار دی، او چې هغې کې به سړی جوور ورشي او معلوماتو کې او کتابونه وګوري، هلته به معلوموي. خو موږ د دې خبرې جواب وکړو چې دا خبره غلطه ده، نسبت پیغمبر ته مه کوه، په صحیح سند سره نه ده ثابته چې اسماعیل علیه السلام اولنی کس و چې عربي ویلې وه. والله اعلم.